بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د ګوتمې د خوب تعبیر کوم. ګوتمه په خوب کې لیدل څه تعبیر لري؟ اکثر خلک په خوب کې ګوري زنانه نارینه د ګوتمه یې اخیستې وي په ګوته کوي، او ګوتمه د سرو زرو ګوتمه وي یا د سپینو زرو یا نور قیمتي تیږې پکې وي. نو دا په خوب کې څه کله کتل کېږي، عادي حالاتو کې دا ډېر ښه تعبیر لري. څه کله ته ګوتمه رااخلې او نوی ګوتمه یې په ګوته کې ورکوې، یوه ښه جوړ ده او خوښېږي دې، هغه میم ښه ښایسته ده، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي. ته که کاروبار کوې نو د کاروبار کې د انشاءالله ته ترقي کوې. که د واده نیت لرې نو واده دې انشاءالله کېږي. د اولاد مسلې زنانه د وګوري نو اولاد الله تعالی ورته په نصیب کوي. نو په هر صورت کې دا ښه تعبیر لري. خو څه کله بیا ته خوب کې وګورې، سړي څه کله خوب کې وګوري د سرو زرو ګوتمه په لاس واچي، دا بیا صحیح نه ده. معنا دا چې ته یو داسې کار کوې چې هغه کې کیدای شي د حرامو مسلې، ځکه سره زر څه ده سړي ته روا نه ده اچول، استعمال ښځو ته ده، نو سړو لپاره نشته. نو په دې سبب باندې بیا دا ستا لپاره ښه نه ده. ذهب معنا یو تګ، یو شی تا نه ځي، کیدای شي یو شی تا نه کم شي. او څه کله دا سپین زر بیا سړي وګوري، سپین زر، نو دا بیا ښه تعبیر لري. سپین زر ځکه سپین زر سړی استعمالولی شي، نران استعمالولی شي، په اسلام کې د دې منع نشته. نو دا په اخلاص، صدق، صداقت، ښه کاروبار، ښه کسب په دې باندې تعبیر کېږي. او څه کله اوسپنیز ګوتمه وګورې په خوب کې، چې اوسپنیز عادي ګوتمه یي، قیمتي شی نه یي، ګوته کې اچوې، په دې باندې تعبیر کېږي. ته خپل ځان سره په جنګ کې، لکه اوسپنه د جنګ لپاره تعبیر کېږي، د جنګ او د یعنې ته خپل ځان سره په سختي کې یو څه مسایل دي ستا په ذهن کې، ستا په نفسیاتو کې، ستا همیشه هغه سره په جنګ کې څه سوچونه دي، څه خبرې دي، څه پوره کېږي، څه نه پوره کېږي، نو بیا دا هم ښه تعبیر نه لري. څه کله اوسپنیز ګوتمه ته په خوب کې وګورې، او څه کله عام حالاتو کې ته یو ښه ګوتمه هغه په لاس کې اچوې، هغه می لري، نور ته متوجه نه یې څه نور شي دي، خو غمی لري، ښه غمی، نو دا په مشري باندې تعبیر کېږي. په مشري او په خپل هدفونو پسې تګ، خپل هدفونو ته روان یې، خپل هدفونو پسې، او خپل ارمانونه دي، هدفونه دي دا ډېر غټ دي او ورته رسېږي انشاءالله، او اراده دې ورته کړې ده، لاس دې ورته اچولی، وسې دې ورته رسېږي. دا بیا ښه تعبیر لري. او د ښځو لپاره څه کله کوم نجلۍ چې واده شوې نه وي، هغه دا ګوتمه په خوب کې وګوري، په واده باندې ورته تعبیر کېږي، ښایسته ژوند، ښه ژوند، او په مشکلاتو اسانېدو. او څه کله واده شوې ښځه په خوب کې وګوري ګوتمه، نو په اولاد باندې هم تعبیرېدلی شي، ارمانونو پوره کېدو بره هم تعبیرېدلی شي، او په ښه ژوند بیا تعبیر کېږي. او په حدیث شریف کې څه راځي، د ګوتمې نو په یو څو ګوتې کې دغه من راغلی سي، یو دا د سبابه څه ورته وایي دا ګوته ده، او بل دا منځنۍ ده. د دې دواړو نه په حدیث کې من راغلی سي، دې دواړو کې ګوتمه به نه اچوئ. سرو لپاره سرو ته ویلي، دا د ښځو لپاره نه. او چې نبي صلی الله علیه وسلم خپله ګوتمه اچوه، نو په دغه وړوکۍ ګوته باندې، په چپ په دغه وړوکۍ ګوته باندې، په دې کې به یې ګوتمه اچوله، او په دې منځني کې پورې خبره نه ده، په دې کې به اچول کېږي. نو خپله نبي صلی الله علیه وسلم په دې کې به اچوه، ځکه دلته مزاحمت کم کېږي. سړی که یو کار کوي نو دا ګوته چې دا هغه شیانو کې نه استعمالېږي دومره، نو دا مزاحمت کم کېږي، دې لاندې چې ځي هم نه، خیرنېږي هم ډېر نه، ځکه جدا پاتې کېږي دا. او په دغو ګوتو کې چې دي ډېر کارونه په دې کېږي، نو د مزاحمت په وجه باندې هغه نه منع راغلی. حالاتو کې چې اوسپنیز ګوتمه وي، او یا هم ته په داسې ګوتو کې واچوي چې نبي صلی الله علیه وسلم منع کړی، لکه دا او دا دواړه راغلي. که په دې کې دا اچولي، نو معنا ده چې په یو کار کې ته غلط یو فیصله کوي، یو قدرت یو ځای کې استعمالوي، یو اراده لري چې هغه کیدای شي غلطي پکې لکه مخالف د شریعت وي، نو هغه کې لږ سوچ وکړه، والله تعالی اعلم. نو په همدې باره کې یو خوب هم شته. 3 ګوتمې وایي پیدا کړم، 2 ګوتمې دا ګوته کې واچوم، منځ ګوته کې برابر وي، دا منځ ګوته کې دا ښځه ده، زنانه ده کتلی ده، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. په اولاد باندې هم تعبیر کېږي، او په مال باندې هم تعبیر کېږي، ښه ژوند باندې، نعمتونو باندې هم تعبیر کېږي، خصوصا چې دا برابر وي په ګوته دې، نو د کورنۍ اصلاح باندې هم تعبیر کېږي، ځکه کورنۍ څه لانجه وي، څه مسلې، هغه جوړښت راځي انشاءالله، مسله حل کېږي. یو بل خبره څوک نه مني، د خاوند یا بل نور څه خبرې وي، نو هغه مسایل انشاءالله ختمېږي، اختلاف وي هغه ختمېږي، مسایل حل کېږي، والله تعالی اعلم. یو څو دانې خوبونه هغه انشاءالله تعبیروو. وایي قصاب سره مې لانجه وي، بیا وایي ډز کوو، پولیس مې ویني، بیا وایي همدې تشویشونو کې ومه، زه خوب نه راویښ شوم، وایي زه مسافر یم او زه غواړم چې اوس کور ته لاړ شم، دا خوبونه ګورم، نو دا تشویشي خوبونه دي. سفر کې څه کوم مشکلات دي، بېرته راتګ فکر کوې یا د تګ فکر کوې، نو په دې کې ستا سره چې کوم تشویشونه دي، دا همغه پورې تعبیر کېږي چې ته ډېر تشویش کوې، او ته په همیشه سوچونه کوې،
او بدګماني کوي، مایوسي کوي، نو دا کارونه مه کوه. توکل دې په الله وکړه، الله نه خیر وغواړه، او کارونه دې الله ته وسپاره. هر څه الله سموي، خو زموږ ښه ګمان ولرو په الله باندې او توکل پرې وکړو او خپل هغه وسه پورې کوشش وکړو چې د شریعت مخالف څه کار ونه کړو، نو انشاءالله څه مشکل نه پېښېږي. الله تعالی هر څه سموي او الله تعالی زموږ کارونه روانوي. الله تعالی دې په خیر ورسوه کور ته، او الله تعالی دې په خیر خپل بیرته خپل سفر دې ختم کړه، خپل ځای ته دې که خیر دې وي بیرته دې ورسوه. والله تعالی اعلم. وایي وفات شوي خپلوان مې سپین کفن اغوستي وي، څو کسان وي او ټول ما ته وایي چې ستا وخت په ختمېدو دی. بیا وایي زه ډېر وډار شم او استغفار وایمه. دا یو کس ده، وایي داسې خوبونه زه ګورمه. نو دا خوب وخت هم تا نه ده ویلې چې دا خوب وخت څه وخت ده او تشویشي ده، دا خوب شیطاني ده. کیدای شي ته تا ته مایوسي پیدا شوي یا مریضي لرې، او یا کله کله انسان باندې خوف زیاتیږي. لکه مسلمان چې ده دا د خوف او د تمې په منځ کې باید ژوند وکړي. کله کله ډېر وډار سي د الله نه، د ګناهونو نه، د خپل غلطیانو نه، او کله کله بیا ډېر زیات امیدوار باید وي الله تعالی رحمت ته او خپل ښه اعمالو ته. نو په دغه صورت کې چې ته دغسې خوبونه ګورې، نو معنا دا چې ته د ویرې خوبونه ګورې، نو معنا دا چې ته لږ مایوسي په تا باندې راغلی، یا د دنیا د ارمانونو نه پوره کېدلو په وجه باندې، یا د مریضي په وجه باندې، نو دا تشویشي خوبونه دي، شیطاني خوبونه دي. اعوذ بالله وایه د دې خوبونو له شر څخه الله ته پناه وغواړه، نو انشاءالله تا ته څه ضرر نه رسي. دا خوبونه چاته مه تېروه، او د امید او د تمې د خوف په منځ کې، تمه او خوف یا امید یا خوف په منځ کې ته خپل ژوند دې روان کړه. ښه کارونه دې خوشحاله سه، او د بدو ګناهونو نه او خلکو ته شر رسولو کارونو نه دې خفه شه، هغه نه بخشش وغواړه او اصلاح راوله خلکو کې، او ښه فکرونه وکړه، ښه سوچونه وکړه، او ښه علماو بیانونه واوره، او ښه کتابونه وګوره. نو انشاءالله دې سره دا مشکلات دې حل کېږي. الله تعالی مشکلات حل لره. والله تعالی اعلم. بل خوب ده، وایي مور کور کې یم، ډوډۍ پخوم، اور بلوم، او نور لرګي د اولي په هغه خوا ایښي وي، هغه خپله وایي اور واخلي. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي ستا نفسي حالت ښیي. چې ته یو کار کوي، فکر کوي ستا د کار په وجه باندې یو بل کار خرابېږي، یو مشکل جوړېږي هغه کور کې، کورنۍ شریک ژوند ده او ګډ کور کې ته اوسېږي، او ته فکر کوي چې ستا په وجه باندې کې دا کار شوی، تا خو هغه کار نه ده کړی، تا خو اور دلته لګولی دی، تا خو دا خبره نه ده کړې. نو کورنۍ لانجو باندې تعبیر کېږي چې ستاسو په منځ کې کورنۍ لانجې وي، تشویشونه دي، نو دې ته ډېر سوچ مه کوه، او ته خپل کوشش دې وکړه، احتیاط دې وکړه. داسې خبره مه کوه چې هغه نه شر جوړېږي، او داسې خبرې چې هغه شر جوړېږي، دروغ وي، تهمت وي، هغه پسې مه ګرځه، هغه غټوه مه. لکه هماغه اور چې هلته لګېږي، نو دا په تهمت، په دروغو او په غصه، په کینه که تعبیر وکړو، نو معنا داسې یو غصه، یو کینه یو چېرته پیدا کېږي، سترګې پټ کړه، او دغه اصلي کار هدف څه ده د ژوند، هغه روان کړه. لکه ته وایې چې زه اور لګومه د ډوډۍ پخولو لپاره، نو په دغه ژوند کې ته ځان مصروف کړه، د داسې کارونو او داسې خبرې او داسې مجلسونو څخه د مشکلات پیدا کېږي، هغه کې ځان مه مصروفوه. والله تعالی اعلم. وایي سهار مونځ نه پس خوب کې انځر خورمه، نو دا بې وخت خوب ده او بې وخت خوب کتل ده، او دا تعبیر نه لري، دې خیر شر نشته. سهار خوب نه متصل که ته ویدې شوی او دا خوب دې کتلی، او په دې پېشلمۍ نه بعد او روژه او دا معده دې مړه کړي، نو دا بیا تشویشي خوب ده، شیطاني خوب ده، دې خیر نه شر نشته. والله تعالی اعلم. او که غواړې چې پوه شې دا میوه او دا انځر او دا شیان په خوب کې څه تعبیر لري او څه وخت ښه تعبیر لري، په کوم صورت کې ښه تعبیر لري، بد څه وخت لري، نو په چینل کې ویډیو شته د باره کې د میوې تعبیر په خوب کې، نو هغه ویډیو وګوره، انشاءالله هغه کې معلومات شته. والله تعالی اعلم.